أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. صدق الله العظيم. نن به د سورې مائدې درس نمبر 309 شروع کو. په نن درس کې آیات نمبر 45، آیات نمبر 46 او آیات نمبر 49، همداسې آیات نمبر 48 او آیات نمبر 49 او 50 ترجمه او تفسیر به وکړو. وکتبنا علیهم، او مو فرض کړی ده په دوی باندې، یا مو لیکلی ده په دوی باندې، یعنی دوی لپاره مو دا لیکلي دي فیها په دغه کتاب کې ان النفس بالنفس، چې د نفس په بدلې کې به نفس وي، یعنی چا چې یو کس قتل کو هغه په بدلې کې به دا قتلیږي. والعین بالعین، او د سترګې په بدلې کې به سترګه وي. والانف بالانف، او د پیزې په بدلې کې به پیزه وي. والاذن بالاذن، او د غوږ په بدلې کې به یو غوږ وي. السن بالسن، او د غاښ په بدلې کې به غاښ وي. والجروح قصاص، او زخمونو په بدلې کې به د هغې برابر زخم وي. فمن تصدق به، بس چا چې دغه معاف کا د خپل بدله، فهو کفارة له، نو بس دا د ګناهونو نه څه شه، پاک شه. ومن لم يحكم بما انزل الله، او څوک چې موافقت نه کوي، څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه چې الله څه کړی دی، نازل کړی دی، یعنی د الله چې کوم احکام نازل کړي، کوم کتاب، فاولئک هم الظالمون، بس دا خلک چې دي ظالمان دي. وقفینا علی آثارهم، او مور پسې ارواستول هغوی په نقش قدم باندې، بعیسی ابن مریم، بعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام چې بچی د چا د بیبي مریم علیه السلام، مصدقا لما بین یدیه، چې تصدیق به کوله عیسی علیه السلام هغه څه چې دوی په مخکې کې به، یعنی د تورات تصدیق یې کوله. وآتیناه الانجیل، او مو ورکړی و هغه ته انجیل، فیه هدن، چې هغه انجیل کې هدایت وه، و نور، او رڼا وه. ومصدقا لما، او تصدیق به کوله د هغه څه، لما بین یدیه، چې هغوی په مخکې کې وو، یعنی د تورات تصدیق یې کوله. من التورات، د تورات څخه. وهدن وموعظة، او د انجیل چې وه هدایت وه، وموعظة، او نصیحت وه، للمتقین، د متقیانو دپاره. وليحكم اهل الانجیل، او پکار وه چې حکم وکړي څوک د اهل الانجیل دی، یعنې څوک چې انجیل مني هغوی ته پکار وه چې حکم وکړي بما انزل الله، په هغه څه چې نازل کړي دي الله فیه په ده کې. ومن لم يحكم، او هر هغه څوک چې حکم نه کوي بما انزل الله، په هغه څه چې الله نازل کړي دي، فاولئک هم الفاسقون، بس دا خلک څه دي، فاسقان دي. وانزلنا الیک الکتاب، او مو نازل کړی دی تا ته کتاب ای نبی علیه السلام، بالحق، په حق سره، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، چې تصدیق کوي دغه څه چې تا نه مخکې کتابو کې دي، یعنی د تورات او د انجیل. و مهیمنا، او نگهبان دی علیه په هغوی باندې. فحکم بینهم، بس ته حکم کوه په مابین د هغوی کې، بما انزل الله، هغه څه چې الله نازل کړي دي. ولا تتبع اهواءهم، او ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغوی، عما جاءک من الحق، د هغه څه نه چې تا ته راځي د حق لارې نه، یعنی حق لار او ته پرې نه داوي چې د هغوی په خواهشاتو پسې روان شي. لکل جعلنا منکم شرعة، هر یو د تاسې نه مو هغوی ته ګرځولی دی دستور، شریعت، و منهاجا، او لیاره، طریقه. ولو شاء الله، که چېرته غوښتي وای الله، لجعلکم امة واحدة، نو ګرځولي به وای تاسې ټول یو امت واحده. ولکن لیبلوکم، لیکن نه یې ګرځولي تاسې یو امت لپاره د دې چې امتحان کې تاسې، فیما آتاکم، په هغه څه کې چې تاسې تېر کړی دی. فاستبقوا الخیرات، بس تاسې منډې ووایو د نیکیو طرف ته. الی الله مرجعکم، الله طرف ته به تاسې واپس کېږو، جمیعا، ټول په ټوله. فینبئکم، او تاسو ته به بیا څه کېږي، خبر در کول کېږي، بما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه چې تاسې ورکې اختلاف کوله.
وان احکم بینهم او دا چې تاسې حکم وکړئ په مابین د هغوی کې بما انزل الله هر هغه څه چې الله نازل کړي دي ولا تتبع اهواءهم او تاسې تابعداري مه کوئ خواهشاتو د هغوی واحذرهم او ځانونه ساتوئ ان یفتنوک د هغې نه چې تاسې دوی غلط کړي ام بعد ما انزل الله د داسې یو حکم نه چې هغه نازل کړی وي الله الیک تا ته فان تولوا که چیرته تاسې وګرځېدوی یا که چیرته فإن تولوا که چیرته هغوی ونه مني وګرځېږي فاعلم نو پوه شه ته انما یرید الله بس یقینا الله چې دی غواړي ان یصیبهم ببعد ذنوبهم چې الله څه غواړي چې دوی ته سزا ورکړي په بعضې د ګناهونو د هغوی و ان کثیره من الناس یقینا اکثر د خلکو نه لفاسقون هغه نافرمانه دي افحکم الجاهلیت یبغون آیا هغوی غواړي حکم د جاهلیت چې کوم پخوا وخت کې هغه کفري حکمونه دي نو هغه دوی غواړي ومن احسن من الله حکما او څوک د ډیر بهتر د الله نه په اعتبار د حکم کولو سره لقوم یوقنون لپاره د قوم چې هغه یقین کوونکي وي خو نن درس کې الله سبحانه وتعالی یو څو اهم موضوعاتو ته اشاره کړې ده په دغه موضوعاتو به انشاءالله خبره کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په وضاحت سره بیان کړو او الله دې موږ تاسو ټولو ته په عمل کولو توفیق راکړي هغو ټولو کې اول نمبر موضوع چې دی هغه د شریعت نفاذ یعنی لکه مثال خبره النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف په دغه به خبره کوو انشاءالله بله خبره ده قرآن او تورات او انجیل دغو کې څه فرق ده آیا تورات او انجیل اوس هم موږ کولی شو چې هغه عملي کو لکه څنګه په قرآن عمل کوو په تورات او انجیل هم عمل وکړو دغې موضوع نه به هم انشاءالله خبره کوو درېیمه موضوع په د شریعتونو کې اختلاف ویلی دی موسی علیه السلام شریعت یو رقم و د عیسی علیه السلام شریعت بل رقم و د موږ تاسې اسلام الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه چې موږ ته رسېدلی دی دغه کې ډېر احکام هغوی نه مختلف دي دا ویلي او په آخره کې به یو څو ضروري او اهمې خبرې وکړو د ټول سبق خلاصه ښه اول ارڅو الله سبحانه وتعالی د شریعت خبره کوي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الله پاک فرمایي یعنی مو په دوی باندې فرض کړی وه په دغو یهودیانو باندې څه مو په فرض کړي وو چې د یو نفس په بدلې کې به بل نفس قتلیږي یعنی چا چې قتل کړی وي همدغه قاتل به قتلیږي داسې به نه کېږي چې د مقتول وارثان ورپاتې سي هغه قاتل هم قتل کړي نور هم ورته دوه درې قتل کړي یا هغه پاتې شي هغه په ځای نوره قتل کړي نه داسې به نه کوي بله خبره همدا رقم ته والعین بالعین که چا یوه سترګه چاته ړنده کړې وي نو د هغه سترګه به څه کېږي هماغه یوه څه کېږي ړنده کېږي به انشاءالله همدارنګې که چا یو چا نه غوږ کټ کړی وي نو د هغه په بدلې کې به هغه بل مجرم نه به څه کېږي غوږ کټ کېږي دا د شریعت اصول دي دا الله پاک دا خبره کوي چې موږ په هغوی یهودو باندې دا فرض کړي وو دا ویلې دا خبره کوي یعنی دوی دا خبره ونه کړي چې اسلام کې نعوذ بالله سختی ده وکسه اسلام کې دومره ظلم ده خو که هغه قتل وکړه خو خیر د غلطي ته نه وشوه بس جیل کې بندي که ویلې قتلاوې نه دغه احکام تاسې په تورات کې وو د اسلام کې صرف نه دي د احکام په انجیل کې وو او نن سبا د احکام چې مونږ تاسې نه عملي کوو په دنیا کې چې دومره بد وال دی روزانه بېګناه قتلونه کېږي همدا وجه ده یو قاتل چې په سر عام څه شي قتل شي ټول خلک به وډار شي نو الله پاک یهودو ته یایي چې دا په نبي علیه السلام ته یایي چې دا احکام مو په دوی باندې هم نافظ کړي وو لکه څنګه چې بنو قریظه
او بنو نذیره کیسه ما تاسو ته کړې وه. بنو نذیر ظالمان لږ مضبوط وو، مالدار وو، زورور وو، ډېر وو. نو بنو نذیر ته یې قریظه ته ویلي وو که موږ یو کس قتل کړو تاسو ته به یو کس قتل کوو او د هغه په بدلې کې به پیسې هم ورکوئ. خرما چې ما تاسو ته ویلي وو تقریبا 80 اوسق ارسي، 1.5 سل من ارسي که څومره خرما ته نه جوړېږي. او که موږ تاسو ته یو کس مو درته قتل کا نو په بدلې کې به موږ تاسو ته صرف خرما درکوو او موږ ته به کس نه قتل کوئ. نو نور هم داسې ډېر بې انصافه شرطونه یې ورسره څه کړي وو، یخي وو او هغه کمزوري وو بنو قریظه او څه منلي وو. نو الله پاک هغو احکامو ته هم اشاره وکړه چې نه دا دوی هسې خپل ځانه دا خواهشات یې جوړ کړي دي، تورات کې دا خبرې نشته دي. نو الله پاک په دغه آیات کې دا خبره ورته واضحه کړه چې قصاص او دیت کې څه دی، مساوات به وي، په چا به ظلم نه کیږي. او آخر کې الله پاک ورته فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. او څوک چې فیصله نه کوي په هغه څه چې الله نازل کړي دي، یعنې د الله شریعت د الله دین باندې فیصله نه کوي، دا څه دي؟ دا ظالمان دي. په بل آیات کې الله پاک فرمایي یعنی اهل انجیل والاو تم دا خبره پکار وه. نو دا بل آیات کې الله پاک ورته وایي اهل انجیل یعنی نصارا او عیسایانو ته دا پکار وه چې د الله حکم یې څه کړی وای، نافظ کړی وای او خلکو ته دغه حکم نه څه کړي وای، خلک خبر کړي وای. یعنی یهودو ته ویلي وای چې دا هغه دی چې تاسې څه چې کوم تورات و هغه خو تاسې ونه ساتله، ځان مو پکې خبرې داخلې کړې، اوس دغه د الله پاک د هغه په ځای انجیل راوستوله، تورات منسوخ شه، اوس په دغه به عمل کوو. ښه دغه نه بعد الله پاک دا خبره موږ ته کوي چې دا څنګه چې تورات دا د انجیل محافظ وه، همدا رقم ته قرآن مجید دا نه د انجیل چې و دا د تورات محافظ و، همدا رقم ته قرآن څه دی دا د تورات او د انجیل دواړو محافظ دی. کسې دا خبره په دغه آیات دغه ذکر کړې ده، زه هغه ځای تاسو ته راواړوم یې. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. یعنی موږ تا ته نازل کړی دی کتاب په حق سره مصدقا چې هغه تصدیق کوي لما بین یدیه د هغه څه تا نه مخکې دي، یعنی د تورات او د انجیل، ومهیمنا علیه او نگهبان دی د قرآن په هغوی باندې. صحیح شه؟ لکه څنګه چې انجیل چې و دا په تورات باندې محافظ و، همدا رقم ته قرآن چې د تورات او د انجیل دواړو محافظ دی. څه رقم ته محافظ دی چې کوم احکام په تورات او انجیل کې وو هماغه احکام څه دي په قرآن کې هم دي. چې کوم احکام په تورات او انجیل کې یهود او نصارا او ګاډ واډ کړل، پټې کړل، ناانصافي ورکې کوله، مثال خبره چې مالداره به قتل وکړو هغه نه به پیسې خستې، چې غریب به قتل وکړو هغه به یې مړ کوله، نور ډېرې احکام یې پکې بدل کړي وو. نو قرآن چې نازل شه چې نه دا خبرې داسې نه دي، دا داسې دي. هغه ورځ ما تاسو ته ویلي وو که نه چې د هغه مالداره کورنۍ وه، هغوی کوم وړکي زنا کړې وه، بیا خپلو ملایانو ته یې پیسې ورکړې وې چې د موږ وړکي ما مړ کوئ، بس دغه نه به پیسې واخلو. بیا بل غریب سړي هم زنا کړې وه، هغه یې مړ کولو، نو غریبانان ټول راپاڅېدل که یې موږ سړی مړ کوئ نو دا مالداره دی هم مړ شي. بیا غوټه لانجه وه، بیا یې نبي علیه السلام ته راوړلې وه. نبي علیه السلام ورته وویې چې تاسې تورات کې څه فیصله ده؟ هغه دوی چې کوم غوټ ملا و هغه ته یې قسم ورکړه، هغه ورته وویې چې موږ تورات کې همدا فیصله ده چې که مالدار وي که غریب وي زنا وکړي یا به سنګسارېږي. نو بیا نبي علیه السلام ورته وویل نو تاسو ولې په خپل تورات عمل نه کوئ چې تاسې ما ته فیصله راوړلې ده؟ خو همدغه فیصله قرآن هم ده، دا فیصله د تورات هم ده. نو دوی به هغه فیصلې پټولې. نو قرآن هغه ټولې فیصلې څه کړې؟ پرده یې نه لرې کړه او هغه فیصلې ښکاره کړې. نو قرآن د تورات او د انجیل دواړو څه شه؟ محافظ شه. ښه
دغه نه بعد الله سبحانه وتعالی یوه بله خبره کوي چې په د شریعتونو کې اختلاف ویلی دی. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ډېر خلک دا سوال کوي که نه، یو الله دی نو د یو الله عبادت چې کېږي نو باید د ټولې دنیا مسلمان داسې په یو کتاب باندې ارجمه شي. تورات یو رقم و انجیل بل رقم و قرآن بل رقم دی. دا ویلې دا مختلف دي. که صدق کې لوی حکمت دی. دغه کې چې کوم اختلاف دی هغه اختلاف فروعي مسایلو کې دی، یعنی هغه وړو مسالو کې اختلاف دی. په عقیدوي مسایلو کې اختلاف نشته. په تورات کې هم دا خبره وه چې د یو الله عبادت به کوي، په انجیل کې هم دا خبره وه چې د یو الله عبادت به کوي، او په قرآن کې هم دا خبره ده. یعنی عقیده په ټولو کې یوه بیان شوې ده. په ټولو دا درې واړو کتابونو کې سره زبور کې چې څلورم کتاب ده، او همداسې د آدم علیه السلام زمانې نه ونیسه تر اوسه پورې چې څومره انبیا راغلي دي هغه ټول هم د یوه خبره وه چې قیامت به ارسي، جنت او دوزخ شته ده، الله یو ده، او د ټولو سره به فیصله کیږي، ټولو سره به حساب کتاب کیږي. یعنی عقیده په ټولو کې یوه بیان شوې ده. صرف او صرف فروعي مسایلو کې اختلاف بیان شوی ده. اوس دلته بیا سوال پیدا کیږي، خو د فروعي مسایلو کې ولې اختلاف پیدا کېده؟ دا د الله پاک دغه کې حکمت ده. نو د هرې زمانې سره احکام بدلیږي، هرې زمانې سره خلک بدلیږي. یوې زمانې کې به داسې خلک وو چې هغوی باندې 6 میاشتې روژه فرض وه، بیا هغه نه بعد داسې خلک وو چې هغوی باندې 4 میاشتې فرض شوه. یوې زمانې کې داسې سخت طبیعته خلک وو لکه د موسی علیه السلام قوم چې وه هغوی ډېر داسې هغه غونته وو، وحشي غونته وو د بني اسرائیل. نو هغوی ته الله پاک دین هم سخت کړی وه. که چا نه به ګناه وشوه په تندي به یې لیکل شوې وه، یا به په کور دروازې باندې لیکل شوې وه چې تا دا ګناه کړی دی. چا به چې جامې به یې مازې شوې مینځلې به یې نه کټ کولې به هغه ځای به یې ته نه کټ کا. نو احکام به بدلېدل بدلېدل. هغه د زمانې خلکو مطابق به الله پاک څه کولې؟ فیصلې کولې. متاسې خپله زمانې زندګۍ کې هم کسو که نه د کوم استاد یا د کوم پلار چې کوم زوی ډېر داسې ناړامه غونته وي، نو پلار او استاد هماسې ناړامه ورسه چلیږي، په اواره پوهېږي نه. او چې کوم وړکی ډېر هوښیار وي، تابعدار وي، نو هغه ته صرف اشاره ورکوي، یا په خبرې پوهېږي. او کوم یو نوم چې داسې بیعقل وي نو هغه ته هغه په اشارې بیا چېرته پوهېږي، هغه ته بیا داسې معمولي غونته ډاب ورکوي. نو ځکه الله پاک دا فروعي مسایل بدلول بدلول به. او بل الله پاک څه یایي؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لپاره د دې چې تاسې امتحان واخلي چې په هغه څه کې تاسو ته ډېر کړي دي. نو دا فروعي اختلاف دا مطلب نه دی چې مثال خبره نعوذ بالله الله پاک ته معلومات نه وه، یو ورته یو زمانې کې دا فیصله یو رقم ته بیا بلې زمانې کې بل رقم ته شوه. نه، دا سوچ ونه کوئ. ناسخ او منسوخ چې متاسف ته یایي چې دا مخکې آیات ناسخ شو، دا اوس دا اوسنی ورته ناسخ شو او مخکینی ورته منسوخ شو، یا مخکینی شریعت منسوخ شو، اسلام ورته څه شو؟ ناسخ شو. دغه دا مطلب نه دی چې نعوذ بالله الله پاک نه دا فیصله ویره شوې وه، یا الله پاک ته په معلومات نه وه چې مخکې به څه کېږي. نه، دغه کې د الله پاک حکمت د هرې زمانې د هرې خلکو مطابق فیصله څه کوي؟ نازلوي. په آخره کې الله پاک یو څو خبرې کوي، هغه ضروري دا دي چې دا کوم شریعت الله پاک نازل کړی دی، که دغه نه څوک عقیدې سره انکار کوي چې نعوذ بالله یایي چې نه دا غلط دی، دا لاس کټ کول، دا سترګه ویستل، دا وغیره دا ظلم دی، دا زه نه منم، نو دغه سره انسان کافر کیږي. او که چېرته مني خو کمزوری دی، نافظ کولی نشي، دغه سره خو کافر کیږي نه، خو ظالم ګرځېږي. لکه الله پاک خپله فرمایي د آیاتونو کې متاسې ووایي که نه، ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، یا فاسق ته نه جوړېږي، یا څه ته نه جوړېږي، یا بل ځای کې فرمایي هم الظالمون، یا ظالمان دي. نو شریعت باید نافذ شي. شریعت چې نافذ شي په دنیا کې به امن قراري راشي هر طرف ته. بله ضروري خبره پکې دا کوي الله پاک چې د څومره انبیاو شریعتونه چې دي دا په اصولو کې ټول سره برابر دي، فروعي مسایلو کې څه دي سره مختلف دي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا
إلا البلاغ.